د په پلازمینه کابل کې د سیروم او درملو د تولید هغه لویه کارخونه ده چې تازه یې فعالیت پیل کړی او ورسره 350 کسانو ته په مستقیم او 200 کسانو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده. د دې کارخونې مسؤلین وایي چې په دې فابریکه یې 25 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده او په 24 ساعتونو کې دغه کارخونه د 1,10,000 سیرومونو د تولید ظرفیت لري. فابریکه باندې تقریبا 25 میلیونو ډالرو په ارزښت او پانګه کارول شوې ده او دغه فابریکه په 10 جرابونو کې عیار شوي او جوړه شوې ده. د دوی په خبره چې کارونه یې ټول په سټنډرډ ډول سره ترسره کیږي او هڅه کوي چې خپلې چارې لا پراخې کړي. TGL فارماسوټیکل تولیدي فابریکه په عصري او پرمختللي ماشینونو، آلاتو او فني ټیم او پرمختګ او هیوادوالو لپاره په نړۍ معیار او ښه کیفیت په مناسب جوړه شوې ده او 24 ساعته په دې کې د کارګرو ته کار پیدا شوی دی چې 1,10,000 سیرومونه په دې کې په 24 ساعتو کې جوړیږي. دلته زموږ سره فلحال چې کوم دي سیرومونه جوړیږي، سیرومونه په هغه کې رینگر لیکټیټ، سوډیم کلورایډ دی، ډیکسټروز سولوشن دی، هارټسمن سولوشن دی اور مینټول دی. نورا انټي بایوټکس جوړیږي لکه لیوفلاکسیسین، سیپروفلاکسیسین، میټرونایډازول چې کوم دی دا تقریبا 13 قسمه سیرومونه جوړیږي. هغه موږ سره په شیشه‌ایي بوتلو کې هم جوړیږي، په 100 ملي کې، په 1500 ملي کې، په 1000 ملي کې. د کارخونه کې په کاربخت کسان وایي چې خوښتي په کور دننه ورته له اوږدې وزګارتیا وروسته د کار زمینه برابره شوې ده. الحمدلله په دې باندې موږ ډېر فخر کوو چې زموږ په افغانستان کې همداسې شرکتونه جوړ شو چې لکه ان شاء الله الرحمن یو خو به دا چې زموږ د ملک ضرورتونه پوره شي، د دې نه علاوه به په مستقبل کې د دې نه موږ نور ملکونو ته هم دا سیروم ان شاء الله لیږو. دې ځای کې کار کوم د تقریبا 5 میاشتې ډېر خوشحاله یم چې زموږ وطن کې یو پرمختګ شوی دی. د دوی په خبره حکومت او پانګوال دې په هیواد کې د ورته نورو کارخونو او فابریکو د جوړولو زمینه برابره کړي ترڅو له یوې خوا هیوادوالو ته کاري فرصتونه رامنځته شي او له بلې خوا هیواد د درملو او نورو توکو په برخه کې پر ځان بسیا شي. د حکومت څخه موږ دا غوښتنه ده چې څومره فابریکې جوړې شي، موږ ډېر ترې خوشحالېږو چې زموږ دغه افغانان وروڼه دغه ځای کې خپل افغانستان کې کار وکړي. د دې نه موږ ډېر خوشحاله کېږو، ولې چې بهر ملکو ته هر افغانی ورځ موږ ځي په هغې حالات کې والله چې هر سړی وګوري ډېر سختي ده. په افغانستان کې لا هم د فابریکه لرونکو پر وړاندې یو شمېر ستونزې شته، خو سرپرست حکومت ویلي چې دوی هڅه کوي د فابریکه لرونکو ټولې ستونزې حل کړي او په هیواد کې پانګونې ته لا ښه زمینه برابره کړي. احسان الله کریمي، CMG کابل.